دوستم د ټاکنو پایلې دې ژر تر ژره اعلان شي. تر ډیر اختلاف وروسته اخر جنرال عبدالرشید دوستم هم وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل قانوني او طرز العمل لري او غوښتنه یې کړې ده چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې دې ژر تر ژره اعلان شي. دا هر څه وروسته له هغې وشو چې د ناټو قماندان سکاټ میلر او د دفاع وزیر اسدالله خالد له عبدالرشید دوستم سره ولیدل. ویل کېږي چې د ناټو قماندان سکاټ میلر جنرال دوستم ته د ناټو نښان هم ډالۍ دی. بل لور ته د دولت وزیر د دوستم له دغه خبرو وروسته په خپل ټویټ لیکلی دی چې زی زی ابازوله به راځئ. مطلب یې دا دی چې عبدالرشید دوستم که څه هم ډیر د نه منلو خبره تکرار کړه خو د یو ځل بیا راغی او وایي چې د ټاکنو پایلې دې زر تر زره اعلان شي. د یادولو ده چې جنرال عبدالرشید دوستم په 2014 میلادي کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غني سره ولاړ او د ولسمشر لومړی مرستیال دی. دا ځل یې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې په ټاکنیز ټیم کې وو چې د عبدالله په وینا په وروستیو لاریونونو کې د عبدالرشید دوستم هم پلویانو هم برخه اخیسته او همداراز دوستم هم د عبدالله د خبرو ملاتړ کاوه. عبدالله ګلبودین حکمتیار او رحمت الله نبیل وایي چې په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او همداراز دوی غواړي چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان نشي. په ټولنیزو رسنیو کې عبدالرشید دوستم سکاټ میلر او اسدالله خالد په ناسته باندې خوندورې ټوکې هم شوي دي او همداراز د سکاټ میلر له لوري عبدالرشید دوستم ته د ورکړل شوي نښان په اړه بېلابېلې تبصرې کېږي.